سلامونه او نیکې هیلې ټولو لرو برو افغانانو په افغانستان کې یا په ښکته وطن کې ډېر سخت سیلابونه دي، ډېر سخت عذاب دي د الله تعالی. الله تعالی دې په موږ او تاسې مسلمانانو خصوصا په افغانانو پښتنو باندې رحم وکړي. سړی څه ووایي؟ الله دې ټول وبخي، د هغې کورنیو ته موږ صبر جمیل غواړو چې څوک په دې افت کې د دې کورونه او دې ته جاني یا مالي نقصانونه رسېدلي، الله دې دې ته باقي خیر پېښ کړي. خو زه تاسو ته یو څو خبرې کومه زما په افغانانو ورونو. آیا موږ الله تعالی اول انسانیت پیدا کړي وو که مسلمان؟ لکه اول انسانیت پیدا شي، اول موږ او تاسې انسانیت دی، موږ او تاسې د انسانیت په لار روان یو. یو 2 منټه سوچ وکړه. زه نوره دنیا به خپل کار کوي، زه تاسې لرو بر افغانانو پښتنو ته دا خبره کوم. آیا موږ د مسلمانۍ په لار روان یو؟ زموږ کوم شی صحیح دی؟ نو چې زموږ یو لاره د انسانیت او د مسلمانۍ په لاره نه وي، نو الله تعالی په موږ باندې غضبونه وری که نه به وری؟ دا اوس هم کمه ده چې کاڼي په موږ وری هم کمه دي، ځکه چې په موږ کې هغه وحشت دی، هغه ظلم دی، هغه ناروا ده چې یقین وکړه چې په دنیا کې نشته دی. خلک رقم ټاپې لګوي، موږ د ټاپو پروا نه ساتو. اول خو دا دی چې پښتون یا افغان په لر او بر کې دې ځان ته د مسلمان بهترین مسلمان د دنیا ځان ته وایي، او د جهاد ټیکه دا وایي دا زما کار دی. حالانکې تاسې وګورئ په دې ټوله دنیا کې موږ داسې نه وایو چې جهاد په قرآن کې نشته، بلکل په قرآن کې راغلی دی، بلکل د دې نه منکرېدل یعنې د قرآن نه منکرېدل دي. خو پښتون صرف دا یو ټکی راغلی دی چې جهاد شته، پښتون دا یو ټکی راغلی چې زه به دا مونځ کوم، به دا ارسه مونځ چې دی یو جوز دی، جوز. او زما په ښکته لرو بر افغانانو پښتنو، زه په خارج په لندن کې اوسېږم، دلته هم بارانونه کېږي، دلته هم داسې باران کېږي چې دا لندن کې تقریبا 40 تا باران وي، خو هغه باران چې هغه وشي په هغه ټیم سره هغه اوبه غیبې شي، ځکه دې خلکو سیستم برابر کړی، نظام یې برابر کړی دی، دې خلکو ته کار کړی دی. اوس که دا سیستم او دا نظام زمونږ هلته برابر وه، یا زموږ دومره خلک به مړه شوی وی؟ نه، هېڅکله نه. که چېرته زموږ سړکونه زموږ موټروۍ داسې جوړې وی لکه دا خلک چې دومره خلک به زموږ په اکسیډنټو کې یا په سیلابونو کې یا په زلزلو کې به مړه وی؟ نه. دغه اوس تاسې په خوست په پکتیکا کې چې زلزله وشوه، هغه د اسبابو د وختو کورونه دي، هغه د اسبابو وخت د زاړه کورونه دي، هغه چې هسې په لغته وي در باندې راولېږي، نو زلزلې ته به هغه څه ټینګ شي. نو که دا کورونه چېرته داسې جوړ وی لکه د غزلي کور کې ناست یم، دا تختې نه جوړ، دا دیوالونه یې نه، دا دیوالونه صرف خښته ده او لاندې باندې چې دی دا ټول دغه نه جوړ کړی دی، تختو نه جوړ کړی دی. نو دې ګور هر شو، نو هغه خوست او پکتیکا کې خلک وشو، بس الله عذاب خو دی په دې کې هېڅ شک نشته دی، خو موږ خپل هغه امکانات هغه شی هم برابر نه دی کړ. نو وجل کېږو به، مړه کېږو به، تباه کېږو به، ځکه چې زموږ سالي هم دغه یو شي ته ګورئ. په موږ کې زه یو څو خبرې کوم. موږ او تاسې څومره ظلم یو د بل سره کوو، که واړه یو که غټ یو، د خور د لور سره، د انګور سره، د هر یو د ښځې سره څومره ناروا او دغه کوو. دا اوس هم تاسې وګورئ چې په کوم ځایونو کې زه دا خبره نه کوم چې زه یوازې افغانستان ښیم، په لر او بر وطن ټول پښتانه درته ښیم. د خور لور په سر پیسې اخیستل کېږي که نه اخیستل کېږي؟ په کوم قرآن په کوم کتاب کې راغلي؟ تاسې ما ته وایئ چې دا مولیان چې راوچتېږي او چې د جهاد خبرې کوي، په دې ولې جهاد نه کوي چې د خور لور په سر باندې دا په لکاو روپۍ هلې په سعودي او په دوبۍ کې د خلک پراته دي، خو دغه شی راځئ چې بند کړم. زه څه کوم چې د امریکني او د پنجاب ټوپک ته راغسې په ما باندې جهادونه پکې، خو دغه بند کړه که نه چې دا د خدای د عذاب نه خلاص شم که نه، چې 10 لکه 20 لکه افغانۍ ته د خور لور په سر باندې ورورلې، بې مړې بې ورورو کې جرم بې ورورو کې لور خور به ورته پکې په سواره کې ورکړي. تاسې دې مولیان نه اورېدلي دي چې دغه خلکو ته سزا ورکړي چې ته ولې د خپل خور لور په سواره کې ورکړې؟ ظلم، ناروا، وحشت، یعنې کم کار دی چې دوی نه کوي. یعنې زموږ هر شی اوس وګورئ، تاسې وګورئ په 22مه صدۍ کې زموږ خویندې میندې تعلیم ته نه دي. یعنې موږ ټول دغه شی چې وسنجې تربوالي موږ کوو،
که یو ورورم سرمایه‌دار شي بل ورور ورته بدنیته که یو تربورم ترور دویم دغه شي سرمایه‌دار شي بل ورته بدنیته یعنې دا ټول شیونه چې راغونډ کړي ته یقین وکړه چې همدغه ته جوړېږي چېرې په موږ باندې د الله عذاب دی. نن تاسې وګورئ څه حل دی څه حل دی قیمت دی په موږ باندې. ځکه چې زه درته دا وایم زه دلته یوازې په اروپا کې نه اوسېږم دلته په لکاو پښتانه افغانان اوسېږي. زه دله په ذات د خدای قسم خورم چې زما کومه عقیده دلته جوړه ده په مسلمانۍ په الله په نبي باندې قسم دی که په وطن کې جوړه زه تاسو ته قسم خورم دا خبره ته کوم. خو دا اوس هم وګورئ بعضې به هلته به ناست دي وروره په دوه خبرو به نه پوهېږي هلته به وروره په اروپا کې به خلکو باندې د کفر فتواګانې ورکوي. ځکه موږ انسانیت ولیدو موږ دنیا ولیده. الله تعالی په قرآن کې زه ګور عالم نه یم زه قاري نه یم الله تعالی په قرآن کې فرمایلی دي چې کوم خلک د آبادۍ کار کوي الله ورته هغې سره مل یم هغې کې دا نه دي ښودلي په نوم انسان یې ښودلی دی نه دي ښودلي چې دا کافر دی کرسچن دی هندو دی دا دی هغه دی. دا خلک چې دی دا د آبادۍ کار کوي خدای نورم آبادوي نورم پرمختګ کوي مګر موږ چې د ورانۍ کار کوو موږ چې اوسې مهربانه د دوکه باندې کار کوو ورځ په ورځ باندې زموږ وروره صاحب مهربانه خپې لاندې غورځېږي او لاندې تباه او برباد کېږو. دا د خدای حسابونه دي چې په موږ باندې دغه دي که دا الله تعالی هېڅکله بل نظامونه د الله تعالی چې د کفر نظام چلیږي مګر هم د ظلم نظام نه چلیږي. ته ما ته وایې چې په کوم د انصاف نظام دی دا موجوده په افغانستان کې وګوره یا د پخکده پاکستان کې وګوره دا د انصاف نظام دی. نو موږ خو دغه ټول د قرآن آیاتونه زه تاسو ته دا نوم دا ما د ملیان نه اورېدلي که زه پکې غلطي کوم زه بخښنه غواړم ځکه ما ولې ټاپه ونه لګوئ. دغه ټول موږ د ملیان نه اورېدلي دي چې د کفر نظام چلیږي د ظلم نظام نه چلیږي. نو ځکه دا د کفر نظام چلیږي که نه ځکه الله دې خلکو سره دغه ده چې دوی د آبادۍ کار کوي. ته نن ورشه 15,000 1 لک یا 15,000 ډالر خو ډېر زیات دي یو 2,000 ډالر ته یو سړي ته ورکوه ته یو پول ته بم کېده په افغانستان کې قسم په خدای دی چې بېګاله ورته بم دي مګر دلته د دې لندن یا د دې فرانسې یا د دې جرمني یو پوډري ته 1 ملیون روپۍ ورکوه والله کې د خپل وطن سره دومره خیانت کوي د خپل کورنۍ سره هر سړی خپل کار روزګار کوي. زمونږ یو د بل د ګریوانه یو د بل د شانه رانیسو که لږ راکې څوک په مخ کې ځي بل ورته ورځ بیا راخپا ورته نیولې چې په بل مخ باندې چپه کړي. آیا موږ به خدای پاک وبخي موږ به په مخ کې لاړ شو آیا موږ به په ترقي وکړو آیا موږ به پرمختګ وکړو هېڅ چېرې نه ورونو هېڅ چېرې نه. ځکه چې تر څو پورې موږ د انسانیت په لاره او د مسلمانۍ په لاره صحیح روان شوي نه یو. زه دا 8 کاله تاسو ته دا چغې وم دا زما خبرې سل په سلو کې داسې نه چې رښتیا کېږي په سلو کې به یو 10% پکې به غلطېږم ځکه زه انسان یم دغه 90% تاسو ته زه لګېم چې د خدای په لحاظ باندې که نور چېرته ځئ او که نه ځئ دا کفار هېوادونه پرېږدي دغه ته لږ دوبۍ ته سر ښکاره کوي د قطر ته سر ښکاره کوي د ابوظبۍ ته سر ښکاره کوي دغه زما لایف کې به ډېر هلته ناست دي ورونه بیا زمونږ ګوري ته وګوره چې هغه څنګه ودان دي. بس زما که لر دی او که بر دی ملا یې راته کېنولی صاحب مهربانه تا خدای چې په لر او بر وطن کې جهاد کېږي دلته زه چې شي مسلماني دا ماته راولي دلته خو ده مسلماني که نه خو کفار راته خپل ملا په دغه ګریوان کې راچولی دی اسلام دی او اشغال دی او جهاد دی او فتح ده او کفرې ورته ماتو او دا کوو او هغه کوو او دې ټوپک ته نه ګوري چې دا ټوپک مې په دې اوږه کې چا راته اچولی دی. زه خو د غوړو ټیم هم نشم جوړولی زه خو د ماچت تبلی هم نشم جوړولی دې ټوپک کې دا کارتوس چا جوړ کړي دي دا کارتوس پکې چا ورکړي دا پیسې څوک ورکوي دا څه شی لوبه ما سره روانه که دا خبره ته کې زما ملا نیغ نه وایي کفر دی خو ته د جهاد نه منکرې جهاد په قرآن کې راغلی دی نو په قرآن کې همغه یو جهاد راغلی یا په قرآن کې همدغه یو مونځ راغلی په قرآن کې نور شیونه نه دي راغلي ترقي نه ده راغلې پرمختګ نه دی راغلی اولنۍ کښتۍ چا جوړه کړې ده اولنۍ کښتۍ مسلمانانو جوړه کړې بیا چې دې نقل کړې دغه ټول دا جهازونه دا شیونه چې وګورې دا د الله تعالی دغه څومره دغه کائنات دا څومره د شیونه چې دي ټول نه دي نقل کړی دی خو زما چې اوس هم خبره وکړي چپ وایي دغه چې دی دا دنیا چې ده دا د کفارو دپاره ده هغه دنیا د مسلمان دپاره ده په دې دنیا کې د مسلمان غرب کې ستا مني او په هغې دنیا کې مولا کې جنت وګوري دا خبره ته په کوم شکل کې ما دپاره الله دا دنیا پیدا کړې ما دپاره هغه دنیا پیدا کړې ده تو صحیح رشته ته به زما ملیان ناست دي اوري دي جنت دی او بیا اوري دي شپېتو موږ منو دا ټول شی نشته خو ملا صاحب
پرې مې د دې دغه ته مې پرېږده د دې جهادونو نه او د دې شیانو نه لږ وځه لږ قلم طرف ته مخه کوه ملا صاحب پرمختګ ته مې پرېږده دغه خویندې میندې مې څومره قسم په خدای دی چې د دې جهادیانو د لاسه چې زموږ خویندې میندې څومره بېعزته شي والله کې د کفارو امریکایانو یا روسانو یا انګریزانو بېعزته کړي ګنې زه درته په ګرنټۍ وایم په 1992 کې وګوره چې ډاکټر نجیب حکومت ختم شو همدغه مجاهدینو د لاسه زموږ خویندې میندې څومره بېعزته شوي او اوس څومره بېعزته کېږي تاسې وګورئ په دې 20 کاله جمهوریت کې وګوره او همداسې اوس وګوره او همداسې ورشه په سوات کې وګوره چې شریعت یې راوستو د سوال خوی د سوات او د ملکن او د دیر او د باجوړ او د وزیرستان خویندې میندې څومره بېعزته کړې همدغه اسلام په نوم باندې چې دا د جهادونو او د اسلام او د شریعت خبرې کوي دومره کفارو بېعزته کړي تاسې ماته ووایئ چې څومره دغه خلکو بېعزته کړي او بس دی د خدای په لحاظ باندې بس دی دغه لر او بر پښتانه افغانان نور په ارام پرېږدئ نور دې ته دغه خوږونو کې دغه ځانونه نور بل کار ترقۍ پرمختګ د دغه کار وکړه چې دغه زموږ آینده بچی چې شی وګوري خام کورونه یې تا خدای په دې وخت کې 20مه صدۍ ده خام کورونه صاحب مهربانه خټې دي او لیو دی او اخیر دی صاحب مهربانه او خامې خښتې دي ورور صاحب مهربانه او ته وګوره دنیا سره هم جوړه ده سره هم جوړېږي دغه دوبۍ ته وګورئ دغه ته وګورئ 40 کاله مخکې خامه وه زه اوس هم صاحب مهربانه په داسې ژوند کومه چې اوس هم په یو کوټه کې 4 واده کړي اوسېږي ته ماته وایې دا انسانیت دی په دې یو کوټه کې بیا غوام تړلي وه ته په صاحب مهربانه 2-3 ودونو والا هم پکې ودی اوس هم دا شی روان دی چې دا ورته ویل وایي دا خو پخوا صحابو داسې وخت تېر کړی و خدای دې ور میږ مات کا دا صحابو په وخت کې دومره امکانات نه وو دا صحابو وخت کې دا مکه داسې وه دا مدینه داسې وه دلته ګیس یا برق یا دا شی نو یا جهازونه یا هلیکاپټر وي یا د انټرنیټ یا د موبایل خو دا خو هغه فکر هغه سوچ نو تر څو پورې زما ګرانو افغانانو پښتنو ورونو قسم په خدای دی چې د الله د عذاب نه باید موږ او تاسې وویرېږو د الله عذاب دی خو زموږ د عملونو نتیجه ده تر څو پورې چې زموږ عملونه صحیح شوي نه وي زموږ دغه نه شوي همدغه شانې عذاب به راونې راځي دا خدای قیامت دی په موږ باندې هلته راونې ورور جنګونه تېر شي هلته راونې صاحب مهربانه دغه چې دی باران چې دی دا خو د خدای رحمت دی په دې وطن کې 40 د باران کېږي دا وطن کې تک شین دی دلته خلک باران ته خوشحالېږي 2 ورځې 8 ورځې یا 10 ورځې چې هلته باران نه شي دا وطنونه شنې وچېږي دوی ورته خوشحاله وي ځکه سیسټم جوړ دی هلته چې موږ په ګرمي چې خدای ته را باران وکړي یا رب العالمینه تا واخه کړي باران چې وشي ورور سیلاب چې جوړ شي مهربانه ګرمي څه کوي چې ورور هېڅ اوبه ویسي ټول غرق او تباه کور یې غرق او تباه کړي دا تباه او بربادي آیا په دې باندې 15 منټه موږ سوچ کړی دی ولې موږ داسې کوو نو زموږ ټولو که لر هستی که بر ټولو افغانانو پښتنو باندې دا غږ دی چې مرسته وکړئ کومک وکړئ د دغه خلکو سره ځکه چې همغه یو د غریبۍ کور دی هغه هم ترېنه سیلاب ویسي هغه هم ترېنه وروره باران ویسي نو څومره مرسته چې تاسې کولی شئ د خپل د طرف نه دغه خلکو سره یې وکړئ خو زه دغه اوس په خوست پکتیکا کې چې زلزله وشوه په میلیونهاو ډالر کومک وشو تاسې ما ته ووایه چې د دې حساب څوک ورکوي چاته حساب معلوم دی کوم حقدار ته حق ورسېدو کوم ته ونه رسېدو دا خو د دې حکمرانانو کار دی د دې وخت دغه کار دی دغه کوم چې د طالبان حکومت دی ته یقین وکړه چې خپله د طالبان ته ټول طالبان چلته ناست وو هغې به ته خپله 15 تذکرې به اچولې وي چې دې ته زما اول دې کسانو ته زما مواد ورکړه بیا به رانه مخکې ځي خپله دې نه پرېښوده دا پاټکونو دین یعنې دا درته زما مرګړی چې د سخان مرګړی دی ما ته دا قصې وکړي چې وروره دلته دې نه پرېږدي وروره دلته نه پیسې لري رشوت ته نه لري صاحب مهربانه 15 تذکرې ورسره په پاټکونو کې او که دا خبره ته کوې وایي ته خو منفي تبلیغات کوې خبره دا ده چې تر څو پورې موږ خپل عمل او خپل دغه هم نه ایسته کړي دا عذاب به په موږ باندې راځي زه فقط یو څو ملګري رالم خبرې ورسره کوم زه یو څو ملګري رالم چې موږ د انسان د مسلمانۍ په لار روان یو که نه نو زه به انشاءالله په دې باندې یو څو ملګري رالم بیا به انشاءالله لایف بندو زما خو دومره لایف نه وي دومره لږ لایف وي خو نن ضرور دی چې سیلاب راغلی دی او ډېر تبۍ ورباندې السلام علیکم ورور په خیر راغلی پاشا صاحب سلامونه او نیکې هیلې پیرزونې مو منئ خدای دې وکړي چې راته روغ جوړ او د صحت جامې هم پر تن وي مننه خدای دې عزتمن لره خوشحاله اوسي دغه کم سیلاب یا دا کم باران چې راغلی دی که په ښکته وطن کې دی که په پورته وطن کې دی موږ ټول لر او بر یو افغان یو پښتانه یو مسلمانان یو
آیا موږ د انسانیت په لار روان یو؟ آیا موږ د مسلمانۍ په لار؟ ته په یورپ کې ما فکر دی چې په یورپ کې کوم دي کې نه ایران کې په ایران کې. نو خبره دا ده چې زمونږ عمل چې تر څو پورې صحیح شوی دا عذابونه خو به موږ واني، بل سیستم هلته نه دی موجود. نو دا دنیا ته وګوره په کوم طرف دی. موږ صرف د جهاد په دغه کې نښلولي وو. دا 15 کاله وشو چې موږ د جهاد نه نوزګاري کو ټیکۍ موږ اغستې ده او بس صرف 15 واړه وخته مونږ دی، بس په دې باندې د مسلمانۍ نه نور هیڅ شی نشته دی. آیا موږ حالت به صحیح شي؟ پاچا صاحب هیڅ وخت نه د افغانستان د جوړېدو دا په دې نیتونو باندې چې ورور پر مخ ځي بل ورته چې دا ولې په مخ ځي، دا باید د پونه راونه شي وغورځوو، ولې مانه مخکې شي، ولې مانه زیاتې پیسې ولري. یو څوک چې ښه خبره ورته کوي ولې وایي دا ښه خبره وکړه، ښه خبره چې کوي هغه سړی په افغانستان کې ناکام هم د هغه پلیت هم د هغه باندې سل ټاپې هم لګول کېږي. نو اول د ملکانو نه تر شروع کومه چې مرسته هلته ځي، ملک 15 زمن پکې د سیلاب ځپلو کې وراچي چې دا سیلاب ځپلي دي. یو بل زورواکه چې په کلي کې زور ولري یا په کلي کې یو پاور ولري، هغه هم یو 15 زمن وراچي وایي دا سیلاب ځپلي دي، د دغه کور بشپړه توګه وران شوی ده او هغه به په هغه کور کې ناست وي، هېڅ بلا به نه وي ویلی. نو د افغانستان د دې نه نور عذاب راتلونکی ده. پاچا صاحب الله دې رحم وکړي. بالکل آزاد دی. دغه بل نور هم دی موږ سره کله موږ ټایم ورکوو ته تم دغه اوس نور څه خبرې خو نه کوې. مهرباني ها مهرباني وکړه ورور د سواد دی کوم ځای نه ورور دا لاړو دغه شو کټ شولو تمرکز دغه وکړم. ها یو منټ صبر وکړه. نو بالکل ستا خبره صحیح ده. زه رالم صدیقي ورور ته رالم بالکل. نو پاچا صاحب زه به مې یو څو خبرې سره وکړم او نور به تر خدای پاماني کوم. لایف ته به دې ګورم چې ستاسو د خبرو نه خوند او یو څه زده کړو. نو اوس سرباز په خپله لار بخیر رالې ټایم ورکوم بیا ته خبرې وکړه صدیق. بخیر رالې. نو اوس سرباز په خپله لار لاړ، بل په خپله لار لاړ. اوس توهین باید ورته ونه شي، اوس باید لاس ورکړل شي. نو په لاس په ځای باندې هغو ته لا نور توهین روان د هغه نور دغه کېږي. نو بیرغ کلمې پسې یو طرفه مو وراچي بل طرفه ماچي. نو د دې عذاب کومې خواته ځي؟ نو نور دې په لوی بخونکي خدای سپارم خیر شیبې ښه وختونه. خدای پامه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم سلام. پاچا صاحب به هم تا ته ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پاچا صاحب اول خو دا ویو چې الله دې تعالی په دنیا او په آخرت اجر درکړي چې د ولس او د دې وطن غم د سره دی. هیڅوک داسې نشته دی چې راشي او تاسو یو څو کسه مشخص استئ چې د ولس لپاره اواز اوچتوئ. نو پاچا صاحب خبره داسې ده چې موضوع خو ډېره ښایسته موضوع راوړو، خو موږ سره غیر د کرامت نه بل یو شی هم نه دی پاتې. بس په کرامت به دا وطن بچ کوو او بل شي باندې نه بچ کېږي، ځکه چې بس پسونه دې راولېږي د اسمان نه اوس نه راولېږي. اوس ولاکې اوس غنم هم نه راولېږي، خالي د پنجاب څخه غونډې کېنولي او زه مهربانه په الهي نصرت سره ټول دنیا ته مرور ښکارونه دا کړي دي، ټول هر څه دا کړي دي. بالکل زمونږ بس نصرت خو نصرت صرف زمونږ د یو بل د وجلو دپاره دی، آبادولو نصرت مونږ سره نشته دی. همدا اوس نن غږ وکړه پاچا صاحب چې نن غږ وکړه چې راځي دا مکتب ورانو په لکاو کسان به ته راشي، په زرهاو کسان به ته راشي. دا سره ووایو چې راځي دا سړک ورانو په زرهاو کسان به ته راشي او الله اکبر به مو سره ووایي. همدا نن ووایو چې دا پلچک ورانو په زرهاو کسان به ته راشي. همدا نن ووایو چې زه دغه شی غواړم، زه مکتب غواړم، زه ملي بیرغ غواړم، زه مرسته غواړم، زه کار غواړم، زه روزګار غواړم. وایي دا د نظام خلاف دی. په خیبر پښتونخوا کې که پښتون خپل حق وغواړي، اوس مال د کس راغلی مال خپل تاسو حق مو غواړئ. داسې مو وایئ چې موږ سره مرسته وکړئ، تاسو غداران جوړېږئ، به غلي کښېنئ، کمرئ، کار څه کېږئ. نو موږ باید پاچا صاحب په خوله لاس کېږدو، موږ باید هېڅ ونه وایو، نه باید نه د دولت نه مرسته وغواړو، نه هېڅ ونه غواړو، ځکه چې موږ د نظام خلاف اواز پورته کوو. دا خو د نظام خلاف خبرې دي، باید دا خبرې هېڅوک هم ونه کړي، هېڅ افغان هم باید دا خبرې ونه کړي. که چېرې هر افغان د مرستې یا د حکومت نه مرسته غواړي یا د حکومت نه چې دی کومه شرعي او قانوني غوښتنه کوي، دا خو د نظام خلاف کار دی. پام کوه پاچا صاحب، نور دغه غوښتنې باید څوک ونه کړي. نو بیا موږ د خپل اجي رحمت نومېږي، ګوره او نوم یې اجي دی. ته د سینډلو ته وګوره او ته د سپو عکسونو ته وګوره او نوم یې اجي رحمت دی.
نو پتا جوانی دي نالت شي تاب اج به دکړې کني کاج دکړې می دا غي د مختبر 200 شیطانان نور ځان سره راوړي لکه د کمنټ لیکي د ټوله جان خو دا ساغونده کې اجان خیم چې ځان سره یې لیکلي او ته د هغه د امریکای پیداوار چې کوم ملته معلومات چې تاسو د ستاره واسکټ او د پړګیو د خوریم د امریکایانو د کوپارو ده او تاسو دا خلکو ایجنټان است چې ستاسو پلان نیکو د انګريزانو د يهودانو سره وسم کار کوي او د اسلام په نوم باندې په افغانستان کې خلک وژني نو پاچا صاحب محترم زه به د نظام نه څه شی غواړم نظام به ماته څه وکړي هېڅ هم نشي کولی نظام سره څه شی دي نظام چې د کوم د پرمختګ لارې هغې هم راته ونیولې مکتبونه دي نو زه به د نظام نه څه شی غواړم بس ما سره یو زه د ولس نه د هیله کوم ستا د لایف په وساطت باندې چې راځئ راپاڅېږي بېګا ته خوب مه کوئ ګوره دا بېګا ته شپه ډېره زیاته مهمه ده راځئ یو بل وژغورو او یو بل سره مرسته وکړو که تاسو ویئ چې دولت به راشي دولت سره څه شی دی وروره هېڅ شی هم نه لري دولت ولا که تا ته دولت راشي ولا که ستا د خاطر دولت په ځان په دغه سیم لو نه دا ګیډي مړی دي ګوره ګیډي مړی دي بچیان په کوټه کې دي په کراچۍ کې دي په قطر کې دي لورګانې زامنې ټول ښه سبقونه وایي په امریکایانو پوهنتونونو کې سبقونه وایي ستا بچه څه کوي هغه په ډالر دي راجمع کوي او ورور صاحب مهربانه په یو پاسپورټ باندې 200 ډالر دي په یو پاکستاني ویزا باندې 1000 ډالر دي 800 ډالر دي 600 ډالر دي دا اخلي صاحب مهربانه او خارج ته پیسې انتقالي اعظم په څه کې څه شي او دغه د خوار ماته کې نه ولې دلته لاندې چې د دولت خپل مړ شو خپل خدای مورم دولت مړ کړل د جهاد ټیک دغه والستنه خپل تباہ او بربادي او دغه چوکیداری کې دا خلکو نو دولت نه مونږ چې په هغه وخت کې دا سیلابونه نو مونږ ته شرعي او رسمي او قانوني غوښتنې لرلې چې هغه ماته دین راکوي هغه ماته شریعت هم راکوي هغه ماته چې زما هغه انساني حقوق چې دي کوم بشري حقوق دي هغه ماته په هغه وخت کې رانه کړو باران کې به ماته څه وکړي باران کې ماته هیڅ هم نشي کولی خو د ولس نه یو موبین اخره هغه تاویږي راتاوي یو موبین دی بیچاره موبین به چیرته لاړ شي هغه موبین به سبا او پرون دا خبره وره انټرویو هغه ته امر چولې هغه ویل چې خبرم نو مته په به طرف کړو مو خبرم ځان نه کوم فرمان نو راغلی ماته ویل چې بدلا بس دغه شی موبین بیچاره ډېر ښه سړی دی خو د خبرو په چل نه پوهېږي که هغه لږ په خبرو په هغه ډېر وطن پرسته سړی دی په افغانستان کې په اوس وخت کې خپل حق خو څه کوي چې په دې مشکلاتو کې تا سره دولت هېڅ هم نشي کولی د ولس نه بیا هم دا هیله کوو چې ولس ځان په خپله وپېژنئ نظام تا ته نشي راتلی نظام تا ته مکتب نه چالانوي نو تا به د باران نه څه بچ کړي خدای دې ستا مکتب ویوړل کړي ستا جومات دې خدای ویوړل کړي نظام تا ته هېڅ هم نشي کولی او نه کوي درته هېڅ هم نشته ډېره مننه چې چې خوشحاله زما لا په لږ یو کس به راوالم به د نور پاچا صاحب یو غوښتنه تا نه کوو لږ خیر دی 2-3 وارې بېګا ته لایف راشه هغه 2-3 وارې بېګا ته د الله د رضا دپاره راشه چې دا هسې نه چې څوک ستا دا عامه پوهاوی دی خلک ولس یخ شي بېګا ته ولس د یو بل خیال وساتي مونږ او تاسې خو بچي خو بیا هم دکه بچ خو نه خو د الله عذاب هر ځای ته راتلی شي د الله قهر هر ځای ته راتلی خو تا نه دا احترامانه هیله کوو چې 2-3 وارې راشه خیر دی د الله د رضا دپاره راشه سبا له به د خالي ورځې کېدی شي ستاسو رخصتي چې دا خلک لږ پاتې شي او دا خلک لږ په توجه وکړي هسې نه چې د دولت په تمه نه شي چې دولت به موږ سره مرسته نه دولت مولت خو دغه دی الوا سلوا دغه چې هغه ده مننه پاچا صاحب په الله دې سپارم دی په من زه دلته یو ملګري دوه دی هغه رالم بعضې ملګرو ته اپشن نشته دی وروره ډېره بخښنه غواړم چې کوم یو ته اپشن یې زه هم رالم په دواړو سترګو هم رالم ښه دغه لر و بر افغان نه پوهېږم چې تا بلنه رالېږلې ده تا ته لر بر افغان وایي کړم درد نه کولی قلارې لاندې ناست وم ولا شین چای مې څښلو ښه وړم درک کوي دغه دا ویډیوګانې چې ګورو چې سخت قیامت یې په او بیا دا کاڼې زموږ دا 45 کاله زموږ د افغانانو د پښتنو په سر روانې دي یو په سعودي کې جاړي بل په دوبۍ کې جاړي بل په قطر کې جاړي بل د لندن نه جاړي بل د جرمني نه جاړي چې وطن کې دا حل دی او سه مهربان هلته چې هغې ته خبره کوي هغې ته خبره کول لکه بالکل چې په ګوړۍ وانیولي خپل حق غوښتنه چې خپل شرعي حق چې غواړي په تا باندې 200 ټاپې لګي ملحد دی او کافر دی او د امریکې غلام دی او خپل خبر نه چې د دې مشران مکمل د امریکې د وایټ هاوس چوکیداران دي د پنجاب چوکیداران دي او دې به ټاپې په بل چا باندې لګوي تو ورته ته زنګ اپشن نه څه دی شین زمانه ته دغه بخښنه غواړم که بل طریقې تا سره
په هغې باندې راشه، په هغې باندې راشه وروره. دلته تا سره دغه نشته دی، آپشن تا سره نشته دی. زمان وروره پروا نه کوي چې بیرغ دی او بیرغ لګول هېڅ مشکل نشته دی. د ماته دلته د دغه آپشن نه کوي، د ستا د بیو د بېرته راشه، یا دلته په دې بل ځای کې کمنټ ماته وکړه، زه به دې راوالم، په دواړو سترګو به دې راوالم. به دې راوالم څه ورکه شي. ښه زه دغه به راوالم، دغه ورو لیاقت. السلام علیکم ورحمة خیر. وعلیکم السلام وروره، ښه طبیعت کوم ځای نه یې ګوره؟ ولا زه خو یم د پاکستان نه یم، د خوست ولایت په کراچۍ کې یم. ښه ښه ښه. ډېر وخت یې وشو هلته؟ ډېر بې اندازې زیات. ولې تللی وروره هلته؟ ولې تللی؟ په کراچۍ او خوست کې څه فرق دی وروره؟ دلته خو دا خو وطن دی، د الله ځمکه ده، د الله پاس الله دی، لاندې ځمکه ده، اسمان دی، موږ او تاسې هر شی دغه دی. نو ولې تللی وروره؟ ولا زمونږ خو نیکه راغلی و چې رښتیا را باندې وایي، هغه ته به زمونږ نه ښه پته وي که نه. دلته خو اوس مونږ ښه کاروبار دی، ښه ژوند دی، خو د خپل وطن نه بیا هم نه کېږي که نه. ښه، د بارانونو په باره کې یو زموږ موضوع ده چې باران خو د الله عذاب واقع شته دی، په دې کې شک نشته دی. خو دا راته ووایه چې دغه لکه دا موږ د انسانیت، ځکه چې موږ او تاسې انسانان اول انسانیت دی، بیا نور دغه دي. موږ او تاسې انسانیت یا د اسلام په لار روان یو. فقط لنډ غوندې دغه راکړه، دی بل سړي ته به وخت ورکړو. ولا چې رښتیا را باندې وایي که نه، که په پاکستان کې که په افغانستان کې اسلام خو نن سبا ډېر کمزوری دی. دا د الله عذابونه دي. دا مخلوق چې دی دا پته نه کم مخلوق راغلی دی، د دې د لاسه دا صحیح ده. زه یو پوښتنه کوم وروره، ته خفه کېږې به نه. موږ او تاسې ټول که ننګرهار دی، که خوست دی، که لغمان دی، که کونړ دی، او که کندهار دی، ټول او که سوات دی، او که وزیرستان دی، او که دا ټول افغان خاوره ده، پښتنه خاوره ده. دا راته ووایه چې دا اوس پخو لور باندې پیسې اخیستل کېږي که نه اخیستل کېږي؟ ورور پخو لور په کار کې ورکول کېږي که نه ورکول کېږي؟ دا شی شته که نه شته؟ والله چې دا خو صفا خبره ده، دا خو اخیستلی کېږي که نه، که دلته یي که هلته یي. دا په دې کې څه ویلی نه شو، خو مونږ چې د چا نه هم اورو نو اخیستلی کېږي. بلکل صحیح ده. به ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. څه به زموږ ورځ څه شي؟ دغه خالي دوه ټکي مې نور شي نه خو پرېږده. خوشحاله به زه به بل وکړم ټیم ورک. خوشحاله اوسئ. تا ته زنګ اپشن نشته وروره، تا ته زنګ اپشن نشته دی. ښه باشه ښه. ته ته اجیر احمد دلته رالم، ځکه ستا کمنټ ما وکړ، ته ځان په اجیر احمد مې ښې. زه د ګډ والا سړی، ګډ وډو سالی نه یم چې د ګډې وډې ویم. زه نه چاته کنځلې کوم، نه بد سالمه نیوکه په هر سړي کوم. غلط کمنټ هغه سړي ته اول خو غلط کمنټ لیکمه، بیا چې غلط کمنټ لیکي نو ته بیا داسې وکړه چې هغه سړي ته لیکي چې کنځلې منځلې کوي. ته خو کنځلو والا نه یم چې ته ما ته غلط کمنټ لیکي. ما ته فقار راځي چې نوم سره دې عجیب لیکلی او بیا دې سې مهربانه او بیا داسې کمنټونه لیکي سې مهربانه چې دغه دې ورکړي دي ورور، د ښځو سینډل دې ورکړي دي. لږ د خدای نه وېرېږي. یعنې چاته یو غلط کمنټ ته ماته وایي چې دا ثواب دی؟ ای دا انسانیت دی؟ نو ته بلاک راځي، ته ما سره دغه نشي دغه کېده. دغه ورور رالم، دغه وزیر ورور رالم، حمید نور وزیره، تا ته مې دغه زنګ اپشن درغلی. امیر المؤمنین پکې څوک دی؟ یو چې امیر المؤمنین ته زنګ ووه. امیر المؤمنین څوک دی؟ خدای امیر المؤمنین اوس موږ په سترګو مونیو، وړاندو شو، یو کال شو، راښکاره کېږي نه. تا ته زنګ اپشن نشته وروره. ته خو حیات الله بارکزیه، تا ته زنګ اپشن نشته وروره. اوس که چې ته وشي دا دې اوس کېدای شي وشي.
نه ته دغه زنګ اپشن نه دی زنګ اپشن نه دی ښه دقې ته زنګ ووهم دغه نقیب الله وفا نقیب الله ته زنګ ووهم مکې اکثره کې چې لګولې په پای باندې بختور دي وګورو چې څه خبرې څومره بختور دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه جوړې په خیر خیرات دی مشره؟ په خیر اوسې. کوم ځای نه یې د خیره؟ د افغانستان یم د ایران یم اړیکه درته نیولې. څنګه شپه ورځې په خیر تېرېږي؟ په لارې د څومره وخت چې ایران کې اوسېږي؟ ډېر وخت کېږي چې ایران ته راغلی یم. نو ایران خو یو ملک دی او افغانستان هم یو ملک دی. د خدای ملک دی ولې په افغانستان کې مزدوري نه کوله؟ چې حقیقت درته ووایم د 8 کال کېږي چې ایران ته راغلی یم. نه مې په تېر نظام کې برخه اخیستې نه مې په دا نوي نظام کې. بس زه پوه شم دا پوښتنه درنه ځکه کومه چې دا کله کله دغه ښکته د پښتونخوا والا ناپوهه خلک دغه وکړي وایي چې ته نفرتونه خورې ته د پاکستان خلاف یې. زه ورته وایم چې دغه سوات ملکان باجوړ کالام بحرین مدین بشام دا ښایسته دی که دا دوبۍ ښایسته ده؟ دوبۍ خو صرف شګې دي. نو ته ولې دغه دی نه اوس تا هم دا وایم چې افغانستان څومره ښایسته وطن دی څومره ښایسته درې لري هر شی لري او زموږ ځوانان څوک ایران ته منډې وایي څوک لاهور ته منډې وایي څوک کراچۍ ته منډې وایي څوک دوبۍ او سعودي او یوروپ ته راځي سپو وخواړه لاړو مړي ورک شو. نو د الله عذاب دی که نه په موږ باندې او د الله د عذاب داسې نه چې په دغه خلکو واجب په موږ باندې په دې ګناه خلکو هم دا عذاب راغلی دی. نو خالد دا راته وایي چې ته موږ د اسلام په لار روان یو. عبدالله رحمان وروره داسې دی چې زه به تا ته ښه دا د الله عذاب چې دی دا موږ د انسانیت په لار روان یو د اسلام په لار روان یو. مشره کیسې ته غوږ ونیسه. نه زه په هېڅ کار نه لرم. زه فقط راغلی یم خپل خوار خپل غریبي کوم. په دې پسې نه یم راغلی چې والله ښه ملکونه دي دا ده واده. فقط خپل سهار چې ماښام شي خپل شپې ورځې شکر الحمدلله ګرد په کار کې تېروم. یعنې په دې پسې نه یم راغلی چې والله زه به خلاف وکړم دا به وکړم. نه زما خبر وره مه یېرېږه. زه تا نه داسې خبرې نه غواړم چې ته د چا په خلاف خبرې وکړي خو حق خو به وایې که نه چې کوم حق بیان دی خو به وایې که نه. حق ویل نه وایم یا کیسې ته غوږ ونیسه بیره د خدای پاک نښه ده نه د بندګانو څخه. زه د هېڅ چا څخه نه بیرېږم شکر الحمدلله. اوس ته مې پوهېږه چې دغه وطن کې دغه موږ چې روان یو یا د اسلام په لار روان یو یا د انسانیت په لار روان یو صحیح دا غږونه ولې دي؟ نه خبره خو دې ماشاءالله ډېرې ښه خبرې دي. تا واورېدل او هغه تجربې و هغه شانې مو ستا دا ټولې ولیدلې ګرده را باندې راغلي دي. صحیح شو. مننه ډېره خوشحاله اوسئ. الله دې عزت وکړه. بس پر خدای دې سپارم. اقرب بیچاره دومره تېړه وتی ایستلی چې هغه د حق خبره هم نشي کولی. هغه د حق خبره هم اقرب نشي کولی ځکه چې موږ ته معلومات دی اقربانان یېرېږي و چې ورور څوک راته مشکل پېښ نه کړي. خو دا اړم در نه کولی. دا عبدالرحمن دی چې دا ماته ورته لیونی کېږي. موږ ټول لیوني وو. ستا کمنټونه ما کته اخر کې بیا راته کنځلې لیکلي په کمنټونو کې. اوله کې د را سره په ټلیفون خبرې کولې ته په سعودي کې. اوله کې د را سره په ټلیفون خبرې کولې چې داسې او د حق خبره کې او دا خبره کې. کله چې نظام بدل شو بیا د راته کمنټونو کې کنځلې لیکلي. تا ته ما د بل تا نه ښیم بخښنه غواړم دا بل ورور دلته دی عبدالرحمن دی چې ښه ورور صاحب قرار یې طبیعت هم ښه دی. السلام علیکم پاچا صاحب جوړ په خیر. په خیر اوسې. د کوم ځای نه اړیکه نیولې ده؟ د ایران له خاورې نه د افغانستان د بلخ ولایت د ایران نه. ښه فقط زمونږ دغه سیلابونه راغلي دي وروره په وطن کې په لر او بر افغان وطن باندې. آیا موږ ټیک ده د عذابونه خو وي په دې وطنونو کې همداسې دا لندن چې سړي رشته ده پکې باران کېږي داسې نه چې نه کېږي. خو چې نیم ساعت بعد یې وګوري بیا پکې دوقم راوبنوي ټولې غیبې شوي نه پکې څوک مړه شي نه پکې موټرې وجنګېږي. یعنې بعضې وخت کې پکې واقع نه وشي. دا خو نقصانات دي. دلته خو مقه الله دی مقه مکه ده هغه مقه اسمان دی باران هم ډېر کېږي او دا خلک ترقي هم کوي پرمختګ به یوازې دا نه ټول اروپا امریکا داسې ټول او موږ خو دا 15 کاله په دې دغه تېر کړو چې وروره پلاني هم شکست ورکړی پاکستاني هم شکست ورکړی په خپل ګریوان کې هم نه دي ګټلي چې دا موږ د مسلمانۍ په لار روان یو د انسانیت په لار روان یو. آیا د خور د لورو یا د نورو حقوقو دغه شی نشته که خالي به دغه جهاد پنډې موږ ته را په سر کړی دی او بس مونځ کوو په دې باندې زموږ خلاصې ده.
تا نظر غواړم مهرباني. مننه، ډېره ښه موضوع م ټاکلې ده جناب پاچا صاحب. دا خو داسې ده چې هر عذاب له ازله د مسلمان په تقدیر لیکل سوی ده چې مسلمان ته دا دنیا دوزخ او هغه دنیا جنت ده. دا به منو، دا په دې خبرې ایمان لرو چې هر عذاب د الهي چې راځي په مسلمان راځي، که جنگ ده، که مړه کېدل دي، که هر قسم غداري ده د مسلمان له منځه ده. په کوم ځای کې لیکلي وروره دا آیات او دا حدیث ته دغه ورکه خیره که زه نه پوهېږم، دا به نور خلک به دغه شي چې په دې کې لیکلي چې د عذاب به صرف په مسلمان راځي. دا خو ما له علماو نه اورېدلي چې رسول الله مبارک حدیث شریف ده. موږ هم اورېدلي، ته ملامته نه یې، زه نه تا ملامته کوم. دا تا چې اورېدلي چې موږ هم اورېدلي، خو دا مکمل دروغ دي. د مسلمان دپاره هم دا دنیا ده او همغه دنیا ده. که ایمان را نه وړي د کفارو دپاره صرف دا دنیا کېدی شي. که داسې نه وي نو بیا حضرت عثمان علیه السلام وایي د حضرت عثمان یا نور زموږ پیغمبرانو یا اصحابو ولې تجارت کوو، ولې کاروبار کوو؟ داسې ده چې همدغه حدیث خو داسې ما له علماو نه اورېدلی ده. په ناس کې د جمعې په ورځ په منځونو کې داسې علماو خطبو کې ویلي دي چې دا دنیا د مسلمان لپاره عذاب ده، یا مثلا سختی و ده، لږ بدبختی ده، لږ سرګرداني ده. آسایش په هغه دنیا کې موږ د الله جل جلاله عذابونه له ازله تر اوسه پورې همدغسې سیلابونه راغلي دي. په ګناهګارو باندې امتحان راغلی. مسلمان همیشه لږ صبر وکړه، خیر دی. ته خو اورېدل موږ دا اورېدلي وو چې د کافر سره د لاس ولګي لاس به غوڅې په انقلاب کې، که جامې دې ولګي جامې د همدغه مولیانو موږ ته ویلي. اوس ته ماته وایې چې دا مولیان په مسکو کې ګرځي که نه ګرځي، دا مولیان په امریکا کې ګرځي که نه ګرځي، دا په لندن کې ګرځي که نه ګرځي، دا په چین کې کمونیستانو سره ګرځي که نه ګرځي، نو نه خو هغه لاس اوږد شو نه هغه جامې. زه به بل برداشت کوم. دا برداشت د موږ تاسې هر چا خپل نظر ده که نه. د ما نظر به دا شی ده چې همغه دا کوم ظلم چې په مسلمان کې روان ده دا اوس فعلا په اوس شرایط کې دغه تاسو له 40 کالو ویلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له وخت نه را دې خوا د 1400 کاله د مسلمانانو منځ کې کومې تفرقې راځي، کوم ظلم ده، کوم بې ځایه وژل، صحرایي محکمې، دا هر څه چې دي دا په مسلمان کې راځي. خامخا د الله عذاب ته به موږ منتظر هستو د خپل د ظلم په انتها کې. خو صحیح ده که نه؟ خو نه موږ د اسلام په لار لاړو، نه موږ د انسانیت په لار لاړو. خو بیا که صحیح شوه که نه، زه تا ته پوښتنه کوم، ملیزیا مسلمان ملک دی که کافر ملک دی؟ ملک فیصدي مسلمان ده، زیات فیصدي مسلمان ده. ترکی څنګه ده؟ ترکی هم زیات فیصد تر څو چې هغه کم حصه په اروپا کې ده، تر هغه حصې پورې خو مسلمان ده. نه اروپا کې نشته دی، بیخي اروپا کې شته دی نه. وره یو ولایت د ترکیې یو دې پوه کړم، دوبۍ، قطر، ابوظبي، شارجه، سعودي، دا مسلمان ملکونه دي که نه دي؟ دا ولې په ترقۍ دي؟ چې بیا الله تعالی په قرآن کې دا ویل چې دا دنیا صرف دغه دپاره ده. دا ځکه په ترقۍ دي چې له نړیوالو سره همګام دي، همساز دي، هر څه د بین المللي له نورو کشورو سره، له خارج سره، له غربیانو سره دوی همساز دي په کلتور، په فرهنګ، په هر څه کې. خو موږ لږ زره اسلام پال یاستو دغه کوم کشورو باندې چې دغه مثلا وای پاکستان اسلام پال یاستو، له اسلام نه استفاده کړې ده، ولې د اسلام حقیقت ته نه رسېدلي. اسلام حقیقت ته نه رسېدلي. پاچا صاحب چې موږ نه د اسلام په طریقه روان یو، نه د انسانیت په طریقه روان یو. ځکه الله تعالی ګوره، الله تعالی په قرآن کې فرمایلی دي چې یاره څوک د آبادۍ کار کې زه ورسره کومک کوم. هغه د مونیسم بلې دا ویل چې د کفر نظام چلیږي، د ظلم نظام نه چلیږي. ګوره دا واضح خبرې دي. موږ اول زه تا نه پوښتنه کوم وروره چې په افغانستان کې شو په ښځو څومره ظلم دی، څومره اول د یو د رئیس جمهور نه نیولې تر غریب والا پورې هر یو تر خپله وسه پورې ظلم کوو که نه کوو. بل زه تا نه یو پوښتنه کوم، ته د کوم ولایت کې د خیره؟ زه د بلخ ولایت یم. که چېرته یو موټروی جوړه شوې وی د تورخم نه واله تر قندهار او مزار شریف او دې پورې موټروی تللی وی، لکه درې یو سړک ته درې دومره خلک به مړه په دې موټرو کې؟ نه دومره خو نه مړه کې. وګوره که نه، نو دا ولې بیا مړه نه شو؟ او اوس که مړه شو نو موږ د قسمت خبره ده. د قسمت خبره هله ده چې ته یو شی برابر کړي، امکانات برابر کړي. ګوره وروره دا
دا خبرو باندې منو چې پلاني ملانه مې اورېدلې بستاني همدغه ملان د لاسه موږ تباه او برباد یو د ګېډې نه ورته یې مهربانه خبرې کوي نه په قرآن باندې نه په حدیث باندې نه په یو دغه یو شی د ځانه ځانې موږ ته خبرې کړي اوسه پورې زموږ استاد په غوږونو کې هماغه خبرې دي یقین وکړه چې زه داسې خلک پېژنم چې اوس هم وایي چې دا دنیا چې دا څلور لوی ځوان د هغې په لاس کې نیولې ده یو طرف ته یو دی بل طرف ته بل دی و چې داسې لږه چې خطا شي وي زلزله شي نو دا دغه خبرې موږ اورېدلي باید موږ هغه حقیقي موږ موضوع بله ده الله دې خوشحاله آباد لره پوه شوم ستا په دغه باندې الله دې موږ تاسې حقیقي د اسلام په لاره د انسانیت په لاره سلامات اوسه دغه نه ده چې انشاءالله خپله به دغه نه ده پاچا صاحب چې دغه علما و صحیح دا خبره منم چې یو عالم شکه کینه یو قسم درته ترجمه کوي یو عالم شکه کینه بل قسم ترجمه او تفسیر ته کوي یو شکه کینه یو حدیث نقضی بل درته په بل څه بیانوي خو منګه تاسو مسلمان هم د منګه په څلور لارې کې پریخیاستو افراطی کړي اسو بیخي افراطی کړي اسو د اسلام بارکه مسلمانۍ بارکه اصلي لار لمنګه ورکه ده چې کوم لار منګه ونیسو زه خوشاله سوم خو خدای دې په موږ تاسو رحم وکړي په ټولو مسلمانانو خصوصا د افغانستان په زوریدلي ولس خدای پاک رحم وکړي تاسو لږ مخکې هغه ځوان ته ویل ته څنګه راغلی ایران ته ولې افغانستان ته افغانستان خو د تاسو ټولو مسلمانانو ته معلومه خبره ده چې وخت چې کار نه غریبي نه دا هر څه په مسلمان راغلي چې سر جهاد دا چې د خپل وطن کې مزدوري کوم خور مور فامیل ته پیسې پیدا کړم دا جهاد دی اصلي جهاد دغه دی فقط پیدا کوم خپل خپل مې دي وطن کې غلا هم شور هم په مرګ باندې پیسې اخیستل هم ستدي خو نه کوشش دغه کوو چې یو حلال یو مړی حلال روزي خپل بچو ته مننه خوشاله اوسئ بالکل ستا خبره صحیح ده زه اوس به دې راوالم ښه ته زما د ډېرې مودې یاره راوبدلم اوس چې اوس ته راته اوس څه وې چې ته بدل شوې که زه بدل شوی ګوره ډسکنیکټ دې کو دغه دې کو زه تابع یم رالم ته وایې چې زنګ شه دا بیا دې م رالم چې څنګه چې درته اصرار شي غلطه بټونه به نه لګېدلي شی به لګېدلي ګورئ افغانانو ورونو موږ دا نه ویو چې د الله عذاب نشته د الله عذاب الله په هر ځای کې موجود دی الله تعالی په هر ځای کې عذاب نازلولی شي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم باچا صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام یاره بې وفا مغري دي ښه ولې بس خدا ته صوتي له درس تا سره به خبرې کوم ښه څنګه یې ښه صحت دې ښه ده ښه جوړې خدای په دلته ته څه نه وایم لایف دی خو چې سعودي له درغلم درځم او تا سره به بیا ډېره کې جنګ کومه ده خیر الو आवाज में दर्दी हेलो आवाज दर्दी हेलो हेलो बखना غواړم چې ستا نیټ خراب دی بخښنه غواړم دا زمونږ دوست محمد تا ته د زنګ اپشن نشته دی دوست محمد تا ته زنګ اپشن نشته دی ښه اسمت الله وردګ تا ته زنګ اپشن نشته دی ابل ورځ یو وردګ ورور سره په بیرغ باسو موږ چې شی ویل هغه چې شی ویل هغه ویډیو ډېره وایرل شوی موږ ورته یو شی ویل هغه بل شی ایستلو نو داسې دا بعضې ګورئ علما چې دي دا بالکل زمونږ چې اصل علما یې ځان هم چې قربان ځان د هغې د خپو خاورې د هغې به خدمت هم کوو هغې د هغې سره چې څوک دا کوي په مقابل دغه سره به ودرېږو خو داسې د ځانه خبرې چې دا ګوره ټول عمر زموږ د ځانه خبرې د خپل د تجارت دپاره دغه لپاره ایسار کړي باید دغه شان دي علما دا علما نه دي دا فسادین دي دی فساد په ټولنه کې خوري وروره سجاد میدان والا تا ته زنګ اپشن نشته دی ودرېږه ښه یو منټ صبر وکړه زما نه لایف وګد شو دا بس تاسې پکې راوستم خدای دې خیر کړي خولې نه م ګډې وړې خبرې ونه وځي ځکه چې موږ خو که خبره دې وکړه دلته د واره وروره ویډیو دې جوړه کړي ولا الله دا ته دې نه پرېږدي تا ته مې زنګ در ووالو وعلیکم سلامونه ته ټولو سلامونه ډېره زه بخښنه غواړم
اکثر لږ زه په دې شي کې ځان ملامته کوم چې زه سلامونو ته دغه زه په خبرو شم ما نه ستاسو سلامونه دغه هېر شي نو الله خوشحاله باله سلامونه ته وعلیکم سلام یو جهان مننه چې تشویقوي مې او مینه راکوي ښه کمنټونه لیکئ بعضې وخت یو کمنټ چې غلط راشي زمونږ هم بس تېری دغه 40 کاله 45 کاله هم د انقلاب د جنګونو والا مغزه مو زده کړې ځکه دا هغه وخت دا خبره مې چې ولستان راغله افغانستان ته دا ټولې بدبختۍ مې لیدلي نو په بخښنې سره چې زمونږ د بعضې دغه معنی هېر شي یا په توجه ورته نه یم نو د هغې به بخښنه کوئ ښه د هغې به ډېره بخښنه ماته کوئ ښه مسعود سړی مشه وروره په خیر راغلی السلام علیکم جوړ تازه په خیر اوسې ورور جانه ښې طبیعت یې ښه دی که ترکیې نه یې که ایران نه یې د خیره زه د ایران نه خبرې کوم تاسو سره او تاسو سره موږ ډېره غټه ګیله لرو هر ملک مسافر سپورټ کوي دا د ایران مسافر چاو سفر بیخي پښتنه یې ونه کړه دا یې نه داسې در بدره پراته دي دا زندګي ده دا د ایران مسافر بیخي در بدره دی وضعیت یې بیخي خراب دی نه چا پښتنه وکړه نه چا اواز دي کوئی چې څوک یې تیږو لاندې کوي څوک یې هغه کوي بیخي وضعیت خراب وي دا به اخر څنګه کېږي دا پښتانه در بدره شول دا کامره نه پیږم هغې غاړې نه اوري اواز یې اورم ورور اواز یې اورم دا بوجي ته ګوره هغو ته ګوره دې اشغالو ته ګوره دې زندګۍ ته ګوره انډیواله پښتانه پراته دي 15 میلیونه تومنو دپاره 15 میلیونه روپۍ چیرې 4 میلیونه روپۍ 3 میلیونه روپۍ خالي ډوډۍ خوړل کېږي وروره د ایران زما په هکله چې د پوښتنه وکړه زما تقریبا په جمهوریت وخت کې په ایران کې چې کومه واقعه وشوه په هغې باندې موږ سختې مظاهرې وکړې د ایران سفارت مخې ته زما ویډیوګانې شته دي نور هم په میډیا کې موږ سره خو همدا میډیا ده نه را سره راکټ شته دی او نه را سره ولاکې بل شي خو خوله هم د اواز هم اوچت کړې ده اوس هم دغه ایران کې چې کوم خلکو دغه شو خو چاته یې وې باید دا موږ اساسي دی دا نومونه داسې کړو چې په ځان باندې همدا نوم کېږي چې چاته یې وې ځکه د واکدارانو ما سره موبایل کې مې ویډیوګانې کړي دي هر سره پراته دي موبایل کې مې ویډیوګانې کړي دي هر سره پراته دي موږ مرز ته تللي وو مرز نه بېرته راغلو هلته هم خلک ولیدل ایران کې هم خلک ولیدل په دې لاره کې هم خلک ډېر شیان پیلامرداري هر سره شته ټول ذلیله هغه افغانان هغه ذلیله په دې لاره کې خلک صفا خبرې نه کوي ما 14 ګیمه په ترکیې مرز باندې وهلي دي ملاګانو هر چی شخصونه را سره سته د الله سره کې ترکیې مرز نه راغلی ما دومره بد حال دومره زلالات دومره هغه چې افغانان تېروي زه په عمر کې څوک نه تېروي دا سخت چې دي دا خو ولس ته راغلي صفا خبره کوو که د جمهوریت والا او که د امارات والا دي د دې بچیان ټول په خارج کې دي که هغه د طالبانو که هغه د مجاهدینو او که د جمهوریت والا په امریکایانو پوهنتونونو کې لورګان هم سبق وایي زامن هم سبق وایي لوس لغړ ګرځي خو د دې د ولس څه کوي د دې ګېډې مړې دي بچیان یې ودان دي ستا زما په قصه کې څه دي وروره که دا خبره کوي خو په تا باندې د کفر یا په تا باندې د نظام د خلاف خبره لګېږي مګر د ټولو که جمهوریت والا او دا ټول دنیا ته معلومات او که دغه طالبان کورونه دي او بچیان دي دا ټول په خارج کې او که دغه مجاهدین چې د اسلام په نام باندې دا وطن تباه او برباد کړي ټول بچیان وروره د پاسپورټونه لري دوه پاسپورټونه لري افغانستان ته بیخي ځي نه نو هغه ورور چاته وی بېشکه دا خو معلومه ده نو اوس غټان خو به ګرځي شنو لکه بس ملت تباه دی افغانستان جهاد دپاره تاسې مونږ یو دغه ستا غوندې ځوانان به استعمالوي وروره جهاد دی او دا د نه خپل بچیانو باندې دي جهاد کوي نه د خپل بچیانو قرباني ورکوي دغه یو تجارت دی څوک به د جمهوریت په نوم وژني څوک به وروره د جهاد او د امارات او بل به د مجاهدینو په نوم باندې وژني تجارت یې روان دی د ډالرو تجارت دی د افغانانو په سر باندې سودا کېږي دا تجارت به روان دا اوس موږ یو انډیوال نیولی دی انډیوال کردار تر هغې پورې چې ولسه دا خبره مې واورئ ټوپک ته به نه لاس کوئ ستاسې دې په خدای قسم وي چې ټول د ښارونه داسې راوځي لکه د میږو غوندې په دې ارګ باندې ورنوځئ او دا د ارګ نه داسې راوباسئ چې بیا د افغانستان ته مخه دغه ځوانان تباه او برباد دي دغه ځوانان هم تباه او برباد دي چې څوک پاکستان ته منډې وي څوک ایران ته منډې وي څوک ترکیې ته منډې وي
چې غږ کې پتا وایي د کوپر ټاپله کې دا چې دا د دنیا ټول نه غټ وحشیان او تناور دي. دا د دنیا ټول نه ظالمان دي، ځکه د خپلو د ځوانانو نه سره د کاروبار هم شته، نه سره د روزګار هم شته دی. ټول تباه او برباد دي. څوک یو ځای کې مهاجر او څوک بل ځای کې مهاجر. او ملا صاحب زموږ سهار او ماښام د جهاد دی او حسین مهربان اشغال دی او دا دی واقع دی. حالانکې د اشغال د ټول نه غټ ملګري دي. حالانکې د امریکایانو ټول نه غټ او د کفارو غټ ملګري همدغه دي چې د جهاد په نوم او د جمهوریت او د بل چا په نوم باندې موږ استعمالوي. ولس راپاڅېږئ، په دې وانه کې چې ځوانان هم ټول لاره تباه او برباد شو. راپاڅېږئ، داسې ملي قیام وکړئ، ټوپک ته نه خالي دغه ونیم چې دي دې نه کوتک راپرې کړئ او په دې ارګونو باندې ورنوځئ، دا وباسئ. که طالب هم عام طالب هم دا سره مرګړی کوي، عام مجاهد هم عام ملي اردو والا قسم په خدای که دا کار تاسې کال بعد وکړو لیټ کېږي، همدغه وخت نه په دې پسې راپاڅېږي، ځکه چې دا ځوانان زما تباه کېږي، بربادېږي. ما وروره زه درته یو خبره کوم، ما په جمهوریت کې ویډیو ډکه کړه، دا لایف زما خلک ګوري. ما ویل چې زما وس ورسېږي زه هم ملي اردو والا او زه هم عام طالبان دا ټول خارج ته راوباسم، ځکه چې دا د دې جعلي جهاد او د دې جعلي جنګ د دې ښکار کېږي، د دې خویندې میندې بوره کېږي، د دې مور تباه کېږي، فامیل تباه کېږي. که زما وس زه دا ټول زما ویډیو ته موجود دي، ځکه چې ما ته معلومات ده چې دا یو ډرامه ده او په ډرامه کې څوک وژل کېږي؟ لر او بر افغانان، عام پښتانه، عام افغانان پکې وژل کېږي. دغه دی. الله تا ته دا زموږ موضوع بله او بخښنه غواړم، موږ هم احساساتو کې راغلو. تاسو ویلي ما یو انډیوال دی قرض هم لېږلی او پیسې ورسره نه وي، قرض هم لېږلی او ترکیه ته دا اوس نیولی $800 غواړي، پلار یې لګیا دی ځمکه خرڅوي، دا موږ د غلو نه راخلاصوو. هېڅ پوښتنه مښتنه نشته چې مرس سر ته لاړ شي چې هغې غاړې واوړې بېرته راسې پولیسان د راخوڅي کېږي، غله د نیسي. ما موضوع خدا نه پوهېږم ستاسو موضوع چیز په باره کې و، بس ما ایران پکې راواچو. موږ مجبور او ایران خلک ډېر دربدره سوي دي، ډېر مسافر کړېږي، موږ په دې لاره تللي یاستو. بیخي د انسانیت لاره نه ده. دا میډیا په طریقه باندې که خدای ورحمېږي دا رحم پیدا شي. ځوانان لاسونه یې مات کړل، ما کورو ته ولېږل. ایران ته دې داسې نشي کتلی، داسې ډیلاکونو باندې هم غلطوي. پنجاب ته دې داسې نشي کتلی چې دی به د ایران نه د خپلو خویندو میندو پوښتنه وکړي یا به د پنجاب نه د خویندو میندو پوښتنه وکړي، او چې دلته یې کېنه وایي 52 ملکونه مات کړي او هغه نور چې کېنه وایي موږ ټول مسکو مات کړي، او بل چې کېنه وایي موږ انګریزانو ته شکست ورکړی. مګر د خپلو خویندو میندو د دغه شانې ځوانانو ولا کې دې پوښتنه کولی شي. دا ټول جعلي شی نه دي چې روان دي موږ سره. دې کې دا جرأت نشته دی، موږ کې دا جرأت نشته. دلته راووتو د ایران سفارت مخې ته یو نیم کال مخکې یو مظاهره خو موږ کړه، دې دا کولی شي. هسې په دروغو باندې موږ یو دوه رانجلې مخکې ولې ایران سره جنګ شو. نور دا ټول نه د ایران د جوابه دي، نه د شیطان پاکستان د پنجاب د جوابه دي. بېشکه منم، همداسې دقیق خبره ده. ورونو زما هم دومره لایف و ړم ډک دی ورکوه. زه وایم چې خدایانو ډېر نه رب العالمینه، زه همیشه ما دا خبرې کې چې زه یو بې تعلیمه بې سواده عام دهقان سړی یم، خو خدای ته ماته شپږ میاشتې د افغانستان بچي په لاس راکړي چې زه د مرګ نه مخکې دې دنیا ته وښیم چې اسلام څنګه دی او ترقي او پرمختګ او د افغانستان جوړول او د دې ځوانانو سره رقم تګ پکار دی. خدای ته ماته یو شپږ میاشتې غیبي داسې مهربانه شي چې لکه ډېره خو پوسان د اسمان نه راولیږي که نه، خدای ته یو غیبي ما د کابل په تخت کښېنې او زه دا یو ټانګونو پسې وتړم، دا یو د دې مریض دغه شان د دې کابل په دې چوکونو کې درته راکاږم چې دا د افغانانو د دې بدبختۍ نه خلاص شي. نه وروره د خویندو میندو غم شته دی، نه د ځوانانو غم شته، نه بل شی، نه د سیلاب کومه دغه برنامه لري، نه وروره کوم د بل کوم داسې د وایي ته پاکستان ته منډې وو، ایران ته منډې وو، دا څه شی رشخان هم راغښتې دي. خدای ته ماته داسې یو شپږ میاشتو لپاره د افغانستان دغه راکړي چې دغه چې د کفارو سره بیا تګ څنګه پکار دی. دې پټه غلامي کوي افغانانو. ورونو زه دله قسم خورم چې دا ټول د امریکې او د اصلي د امریکې غلامان دا دي د پنجاب. پټه دې غلامي کوي، د دې بچیانې کوي، دې کوي، ټول برمته دي. خو موږ وارې د غلامۍ په نوم باندې چې مهربانه په موږ باندې جهادونه کوي. خدای ته راکړي ماته دا وخت بس رم درکړي افغانانو. ورونو الله تعالی دې په موږ ورحمېږي او بس خبر کېږو که په لر او که په بر وطن کې، که په سوات کې او که په کابل جان کې چې بېګناه افغانان او بېګناه دغه شان سیلاب وړي په دې ټولو خفه یو. الله تعالی دې رحم وکړي. خبرې نه کېږي، څومره حوصله به وکړو، څومره خبرې به وکړو، بس الله دې په موږ ټولو ورحمېږي او بس څومره چې کومک د وسه کېږي دا خلکو سره
کوشش وکړي چې دا حکومتونه په خپل لاس هلته به م تري هلته به م تره دوی ترور دوی به مي هغې ته یې ولېږئ. اولنی اپشن دا دی د هغې په لاس باندې هغه مستحق خلکو ته ورسوئ. داسې نه ویم چې دا ټولنه والا ټول غله دي، خو اصلي دغه دا دی چې ټول دغه شان دي په دغه طریقې ولېږئ نو هغه حق به حقدار ته ورسېږي. دا د یو ځای نه بل ځای ته ځي او بل ځای نه بل ځای ته بل ځای نه بل ځای ته. الله دې د خیرات ټولنه سره سیلاب صاحب غونډه کې الله تعالی نور هم ډېر کړي، د عطا غونډه کې د خدای پاک نور هم ډېر کړي، نور هم داسې ملګري زموږ شته دي. ټولو ته دې الله تعالی اجر ورکړي چې د افغانستان سره کومک کوي یا د ښکته پښتنو سره کومک کوي. خو څومره کومکونه به وکړي دغه مسافرو نور خړو خوږېږي، خو تر څو پورې چې موږ د انسانیت او د اسلام لاره مې اختیار کړې نه وي. زه نن دې ټولو ته چلن ورکوم چې نن دې په افغانستان کې اعلان وکړي چې په ښو لور باندې پیسه اخیستل چې دي هغه سړی باید 20 کاله دغه شي جیل ته لاړ شي. چا چې ښو لور په سواره کې ورکړه هغه باید هغه سړی جیل ته لاړ شي 20 کاله 10 کاله. وکړئ دا کار، دا 2 کار وکړئ، دغه وکړم. نو نشته وروره کوم شریعت دی؟ شریعت ورته پورې عملي شوی دی. یو کال راغلی تاسې ما ته وښایئ شریعت عملي شوی دی. خو موږ خو هغه شریعت غواړو چې دوی کوم شریعت باندې دا 20 کاله جنګ وکړو. د چا لاس کټ شو وروره هلته جزا ورکړه. کومه محکمه تاسې لیدلې ده؟ تاسې نه دغه د اروپا د اسلام پالو نه پوښتنه کوم چې دا دې ځای نه به شریعت په افغانستان کې وکړو. ما ته وښایه یو 15 محکمې او 15 کسان وکړي چې دا محکمه شوي. خو دروغ دي که نه؟ د امریکې د وجې والله چې ټنګ هم کولی شي، والله چې ټنګ هم کولی شي. ته د امریکا یو سړي لاس په ښکاره وکړه چې د امریکا تا سره څه کوي، خو دلته زه په دا 20 کاله په دې ووجم چې زه شریعت راولم. دا ټول دروغ دي. قسم دی چې تا سره دا چل او دا ول در سره روان دي. زه د دې ملایانو په دې دغه باندې زه پوهیم. زه خپله نه عالم یم او نه قاري یم، خو زه پوهیم چې دا دې څه ګیم روان کړی. دا اوسنی ګیم نه دی. افغانان ورونو ستړی شوم درته چې دا د غازي امان الله خان نه چې غازي امان الله خان دا وطن جوړو پرمختګ. زما بچي ته ټوپک نه ورکوو، زما بچي ته قلم ورکوو. زما بچی د ایران د پاکستان د انډیا یا د نورو ملکونو مسافر کوونه په خپل وطن کې ورته کار روزګار برابرو. چې کله دا مولیان د انګریزانو دا برابر شو، دا مولیان راپاره ورسې مهربانه چلو ورته په افغانستان کې جهاد دی، غازي امان الله خان کافر شوی دی. نو بس ورور سه مهربانه هغه لارې ټولې به موږ موږ د دوبۍ نه مخکې وې، موږ د سعودي نه مخکې وې، موږ د یوروپ نه مخکې وې. د تعلیم به وې، تحصیل به وې، خپل دفترونو ته تلې، ماموریت به کولې او بل کار به کولې. خو ملا صاحب ټوپک راواغوت ویل غازي امان الله خان کافر دی او ویل چل به ورسره څه کوو. که څوک په دې غریزه منطقه کې اوسېږي، غریزه منطقه کې به داسې ویل چغه وواله چې غازي امان الله خان مسلمان او که کافر. نو هغې چې نه به هغه اخرنی غږ تا ته راځي، هغه اولنی تا ته نه راځي. نو هغه به غازي وکړي چې کافر وي. نو ګوره غرونه ویلې لګېدي وي چې غازي امان الله خان کافر دی، د جهاد پرې وکوي. داسې چلونه د دې زده دي. والله کې د مدارج دومره چلونه دي لکه څومره چې دغه دروغجنو مولیان خیم. ټول مولیان نه خیم، بخښنه غواړم، خفه نه شي رانه. د حق علماو ته سلام کوم، زما د زړه سر استئ. الله رب العالمین دې د ریحان مولوي صاحب په شانې خلک اضافه کړي. رب العالمین دې د سواتۍ دې په سعودي کې خدای هغه شان دي، یا د بجلیګر مولانا صاحب یا دغه اوس چې هغه ما نوم یې شو دا ننګرهار کې چې دغه ملا صاحب و چې په دا د نوم معنی شو، خدای دا نوم چې راته رادا کړي. خدای دغه شان مولیان دي. موږ د مولیانو خلاف نه یو چې دا پادي د دروغجن اسلام پالي دې خبره ته بل د رنګ ونه کړي. اصلي مولیان چې کوم د اصلي د قرآن د حدیث او موږ ته اصلي دغه بیانې اسلام، په هغې کې بیا پرمختګ وي، په هغې کې بیا ترقي وي، په هغې کې بیا ژوند وي، په هغې کې انسانیت دی. قرآن یو دا شی دی چې دا الحمدلله هر شی پکې شته دی. خو دغه ایران کې دا ورونه دي ویلي چې موږ ته دغه ویلي چې دا دنیا صرف د کفارو دپاره د مسلمانانو دپاره نه ده. نو په دې دنیا کې خو ډېر مسلمانان هېوادونه دي چې وروره ایشو معاشرت کې امریکایان ورسره مزدوري کوي، سعودیانو سره دوبۍ والا سره انګریزان مزدوري کوي، امریکایان ورسره مزدوري کوي، جرمنیان ورسره مزدوري کوي، انجینران دي، ډاکټران دي، هلته وظیفې کوي، عربانو ته تنخوا ورکوي. نو بیا ولې هغه د قرآن په خلاف روان دي؟ خو دا ټول دروغ درب دي موږ سره ویل کېږي. الله تعالی خوشحاله آباد لره، ښه وخت ولرئ. انشاءالله بیا هم خبرې کوو.